बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नन द मुफ्ती साहब यो बल वीडियो दा द कुरान पाक द यो सूरत यो आयात मुतालिक न ज़ खुदा गे तशरीह या तफसीर नशम कोले तो अखवता सो मुफ्ती साहब वरे वो बयान दे कुले बयान दे जमा द नज़र नागा तेर शो नुमाई वरे गदा वीडियो वजह अपलोड कम। बाकी मुफ्ती साहब चे कलना दुनिया न तले दे नुखस्ता चे ډېر د افسوس خبره ده او ډېر زیات زړه م خفه دی، خو بس هغه چې دا څه ویلي دي دا به یو بل ته رسو، دا هم یو صدقه جاریه ده او خدای پاک دې هغه ته د دې دا ثوابونه رسوي. نو زه تاسو ویډیو وګورئ، بس بیا به انشاءالله خبرې کوو. زه ویډیو وګورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. سورة حامیم سجدہ آیت نمبر 49 یعنی یو کم 50 سپارہ 25. لا یسأم الانسانو نستڑے کیگی انسان من دعاء الخیر وقت د خیر نام. انسان ځان د پارا په خو باندې نه مړیږي، څومره ښېګړې ورسره د الله د طرفه کیږي، پیرزونی کیږي، صحت یې برابر وي، دی تې نه مړیږي. خو ان مسه الشر خو که ورسیږي ورته څه تکلیف فیئوس قنوط نه زړماتی نا امیده شي، لږ تکلیف د برداشت کولو نه دی، بیا یې زړه مات شي، بیا داسې وي ته به وایي چې که ټول عمر دی مشکل کې ګیر دی. ولئن اذقناه رحمتا الله فرمایي که ور وڅکو منګه انسان ته رحمتن څه نعمت منا د خپل طرف نه، من بعد ضراء رستو د څه تکلیف نه، تکلیف نه پس که داسې لږه ښېګړه ورسره وکړو، مسته چې رسېدلی وي ده ته څه تکلیف، لیقولن نو خامخا دی وایي هذا لي، مړه دا خو زما حق دی، دا خو زما کمال و، داسې مې وکړل داسې مې وکړل. او بیا دومره مستی شروع کی چې وایي وما اظن ساعة قائمة، زه ګمان نه کوم چې قیامت به راشي. ولئن رجعتو خو کا وګرځولی شم الی ربي خپل رب طرف ته، نو که بالفرض قیامت راغی او زه الله ته پیش وم، نو ان لی عنده نو یقینا ما ته به هلته د هغه په خوا کې للحسنه ښېګړه به په برخه کېږي، هلته به م انشاءالله چې زه پاس ومه. کله چې ده ته لږ تکلیف ورسي او د هغې نه پس الله پې پیرزونې راولي، نو دی یکسر فرعون جوړ شي، بیا قیامت هم نه مني او وایي چې دا خو زما کمال دی. او که چېرې قیامت خو اول شته دی نه، او کوي نو که زه لاړمه قیامت کې الله ته پیش وم، نو هلته به م انشاءالله زه داسې وم زه داسې وم. دا د انسان حقیقت. فلننبئن الذین کفروا نو ضرور به خبر کو هغه کسان چې کفر یې کړی دی، بما په هغو عملونو عاملو چې دوی کړي دي. الله فرمایي دی د خپلو کرتوتو نه دی خبر، او دا ډوزي ولي. الله فرمایي ته چې ما ته پیش شې زه به تا ته هغو عملونو نه خبر کړم چې تا کړي څه دي تر اوسه پورې، ته د خپلو کرتوتو نه خبر یې. ولنذیقنهم او ور وبڅکو دوی ته من عذاب غلیظ عذاب سخت. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ او کله چې پیرزونه وکړو په انسان باندې، اعرض نو دی مخ واړوي، ونأى بجانبه او اړخ واړوي، اعراض کوي مخ بل طرف ته اړوي. نعمت وشي بیا د چا په قصه کې نه دی. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ او کله چې ورسیږي دته مصیبت فذو دعاء عریض نو بیا شي صاحب د دعا اوږدې، بیا سوالونه کوي یا الله ته کرم وکړي، یا الله ته رحم وکړي، یا الله ته داسې وکړي، بیا دعاګانې کوي، بیا خیر غواړي الله نه. قل ته ورته ووایه ارأیتم ایا دې ته مو پام کړی دی، ان کان من عند الله کچری وی دا قرآن د الله د طرف نه،
ثم کفرتم به بیا تاسو کفر وکې په دې باندې. الله تعالی فرمایي غور مو کړی دی که د قرآن د الله د طرفه وي او بیا تې تاسو انکار وکئ نو من اضلو نو څوک به وي لوی ګمراه ممن د هغه چانه هو فی شقاق بعید چې وي په دشمنۍ لرې کې یعنې داسې قرآن کتاب سره دشمنۍ کوونکي خو بیا ډېر لوی ګمراه وي. سنوریهم آیاتنا زر دی چې ور وبخایو موږ خپلې نښې دلیلونه فی الآفاق غیر چاپیر په کائناتو کې وفي انفسهم او د دوی کې دننه به هم دوی ته موږ نښې وښایو چې د کې دننه موږ څنګه فټینګ کړی دی. حتی یتبین لهم تر دې چې ښه به ښکاره شي دوی ته انه الحق چې دا قرآن حق دی. داسې داسې څیزونه به د ده په بدن کې او په اطرافو کې په ګوته کې چې ده ته به پته ولګي چې دا خدای نه سوا بل چاته نه و معلوم. اولم یکفی بربک آیا کفي نه ده دا خبره چې رب ستا انه علی کل شیء چې ستا رب په هر څه باندې شهیدون گواه دی. الا خبر شی انهم فی مریة یقینا دوی په شک کې دي من لقاء ربهم د پیشې د رب خپلنا. الا خبر شی انه بكل شیء محیط یقینا هغه هر شي لره راګیرونکی دی. بس لا یسأم الانسان نستړی کیږي انسان من دعاء الخیر د وخت د خیر نام و ان مسه الشر کچری ورسیږي دته تکلیف فیئوس نو زړماتی شي قنوط ناامید شي. ولئن اذقناه رحمتا او که ور وڅکو موږ انسان ته څه نعمت منا د خپل طرف نه من بعد ضراء مسته رستو د څه تکلیف نه چې دته رسېدلی وي لیقولن نو دی بیا وایي هذا لی چې دا خو زما حق دی. وما اظن الساعة قائمة او وایي چې ګمان نه کوم چې قیامت به قایم شي. او بیا وایي بالفرض ولئن رجعتو کچرې زه وګرځولی شم الی ربي خپل رب طرف ته یعنی که قیامت راشي نو ان لی عنده للحسنى نو یقینا ما ته به هلته هم ښېګړه په برخه کیږي. فلننبئن الذین نو ضرور به خبر کړو هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی بما عملو په هغه څه چې کړي دي. ولنذیقنهم اور وبڅکو دوی ته من عذاب غلیظ عذاب سخت. وإذا انعمنا علی الانسان او کله چې پرزونه وکړو په انسان اعرض نو ډډه کوي ونأى بجانبه او اړخ واړوي. وإذا مسه الشر کله چې ورسیږي دته مصیبت فذو دعاء عریض نشي صاحب د دعا اوږدې. قلت ویا رأیتم دیته مو پام دی ان کان من عند الله کچری وی دا قرآن د الله د طرف نه ثم کفرتم به بیا تاسو کفر وکې په دې نو من اضلو څوک به وي لوی ګمراه ممن د هغه چانه هو فی شقاق بعید چې وي په دشمنۍ لرې کې. سنوریهم آیاتنا زر دی ور وبخایو نښې خپلې دلیلونه خپل فی الآفاق په کائناتو کې غیر چاپیر وفي انفسهم او دوی کې دننه حتی تر دې یتبین لهم چې ښکاره به شي دوی ته انه الحق چې دا قرآن خو واقعي حق دی. اولم یکفی بربک آیا کافي نه ده ستا رب دپاره د رب په باره کې انه علی کل شیء شهید چې هغه په هر څه باندې ګواه دی. الا خبر شی انهم فی مریة یقینا دا کفار چې دي شک کې دي من لقاء ربهم د پیشې د رب خپلنا. الا خبر شی انه بكل شیء محیط یقینا هغه هر شي لره راګیرونکی دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. یا الله د حضر جمع ایمان کامل نصیب کړه زمونږ ټولو ګناهونه معاف کړه حاجات شرعیه زمونږ پوره کړه تر کوم ځای پورې چې اواز وي چا ورته غوږ نیولی دی دنیا او آخرت ښایسته کړه. اللهم ربنا آتنا. جی نو تاسو هو ویډیو وکړه او انشاءالله چې تاسو باندې به ډېر تاسو په علم کې به اضافه شوي او مهرباني کوئ ما ته په کومنټ کې لیکئ چې یاره تاسو ویډیو څنګه ولګېده. زما مقصد دا دی چې زیاتو خلکو ته د دین معلومات ورسي. ولې چې زه خو په خپله څه عالم نه یم په منبر نشم کېناستی چې خلکو ته مسلې وکړم. خو د دې صاحبانو دا ویډیوګان به خلکو ته ښایي نو ځکه څوک پرې عمل کوي نو زموږ به هم فایده کېږي او د هغوی به هم فایده کېږي او ښه خبرې هر چا ته رسول چې کوم دي دا صدقه جاریه ده او انشاءالله خراب ویډیوګان یا خراب خبرې به موږ نه کوو او موږ به هغه کار کوو چې په هغه زموږ د دین
मुताबिक ही। बाकी इंशाअल्लाह په بل ویډیو کې ملاقات کیږي او که تاسو د اوریجنل ویډیو کتل غواړئ نو ډسکرپشن کې لینک موجود دی. خدای په امان.